د الله رب العزت ډیر صفات دي چې الله او رسول مونږ ته بیان کړی دي. الله رب العزت په صفاتو کې یو صفت غیرت دی چې الله رب العزت غیرت کی راضی او غیرت کی. حدیث د انس رضی الله تعالی عنه د ما رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله یغار وغیرت الله ان یأتی المؤمن ما حرم الله. و الله رب العزت په غیرت کې راضي او د الله رب العزت د غیرتونو نه چې کله په غیرت کې راضي هغه وخت کې راضي چې کله مؤمن هغه څه تر اتګ وکي چې الله رب العزت په دې باندې حرام کړی دی. مؤمنانو راځي فکر سره وکړو، ځان سره غافل نه کو چې یو څوک یو شخص او یو انسان چې د الله رب العزت عبد او بنده دی او د هغه مالک دې ته په غیرت او غصه کې راشي، د دې انسان جون زندگی د څنګه جوړيږي او د دې انسان مستقبل به څنګه وي، څنګه به تمثيلوي. آیا چې د دې مستقبل د نجات او د کامیابی وي او کو د هلاکت او تباہی سره به مخ وي. مؤمنانو د الله رب العزت چې په ډیر غصه کېږي هغه په بل حدیث کې راځي چې یو بنده راولږي او یا د الله رب العزت یو بندګي یو مؤمن راولږي فحشا او بهایي تر اتګو کې نه الله رب العزت په دې باندې ډیر غصه کېږي. مؤمنانو نن چې معاشره وګورو په معاشره کې فحشا او بهایي ډیر شوې ده او د ځان ساتلو وسایل کم شوي دي، بلکې اسباب او وسایل د فحشا او بهایي د یوې ورځې نه بلې ورځې ته زیاتېږي. خو نن ګورې د فحشا وسایل کم وي ولیکن سبا له په دغه کې زیادت او ترقی پیدا کېږي. خو مؤمن داسې خیال ونه کړي چې دا اسانتۍ زما دپاره د ګټې ده، دا اسانتۍ ستا دپاره د امتحان د الله رب العزت په تا باندې امتحان کوي چې الله معلوم کی چې څوک مانه حقیقي ویریږي او څوک زمانه ترس او ډډه نه کوي. مؤمنانو فحشا او بهایي د الله رب العزت سخت بدی شي او الله رب العزت په داسې قومونو باندې عذابونه راوړستلي دي. د هغې مثالونه جمدي دي په قرآن او حدیث کې موږ ته ذکر شوي دي. هغه څوک چې زناونه یې کول، لیواتتونه یې کول، فحشا او بهایانې یې کولې، الله رب العزت دغه قومونه څنګه تباه کړل او دغه ژوند زندگی څنګه واغستله. مؤمنانو دا مسله بیانېدله چې اسباب النجات من الفحشاء د بهاینا او د زنا نه یو انسان څنګه خلاصيږي او څنګه به نجات ومندي چې یو سړی دغه ګناه ته ورنږدې نشي او خپل ایمان سره خراب نه کړي، ځکه دا د ایمان سلب کوونکی څیز دی. د مؤمن ایمان د منځه وړي. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن. یو سړی چې زنا کوي د زنا په وخت کې دا انسان مؤمن نه وي. الله رضی په قرآن کې 3 قباحتونه ذکر کړي دي. الله وی ولا تقربوا الزنا، شرعي قباحت چې زنا ته منځ دی کېږي. الله رب عزت وای انه فاحشه وساء سبیلا. دا بهایي د طبیعت ابن علی او مزاج ابن علی او ډیره بد لار ده. الله رب العزت دا نه دی ویلي چې تی مکوا فحشا ولا څکي. الله رب عزت وای چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته منځ دی کېږي، زنا مکوا او د هغې وسایل او اسباب د ځان لپاره ملټوه. د هغې د بچاو او د نجات اسباب بیانېدل چې یو مؤمن څنګه کولی شي چې د دغې بهایي نه نجات ومندي او د الله مخې ته پاک او صفا او عفیف ګرځېږي او په دغې انسان باندې هېڅ قسم د ګناه داغ نه وي. څلورم سبب مؤمنانو چې یو سړی د دې ګناه نه بچ کېږي هغه التفکر فی الاشهاد. الله رزت هر یو انسان باندې گواهان مقرر کړی دي او هر یو انسان چې هر څه کوي
د قیامت په ورځ به دغه ګواهان په دې باندې ګواهي ورکوي چې الله دا عمل کړی او دا یې کړی او دا یې کړی. نو مؤمن د دې ته سوچ وکړي که نن زه یو ګناه ته ورنږدې کېږم، فحشا او بېحیي ته ورنږدې کېږم، زنا او لواطت ته ورنږدې کېږم، د قیامت په ورځ به دغه اشهاد او ګواهان په ما باندې د الله په مخ کې ګواهي په دې ګناه باندې ورکوي چې زما نجات او خلاصون به د هغې نه نشته. مؤمنانو، الله په هر یو انسان باندې 5 قسمه ګواهان مقرر کړي چې د قیامت په ورځ به په دې انسان باندې ګواهي ورکوي. اول ګواه چې د مؤمنانو لوی ګواه هغه خپل الله رب العزت دی چې الله رب العزت د دې انسان د ټول حالات او ژوند او زندګۍ نه خبر دی. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم. الله رب العزت ستاسو په مابین کې شهید کافی دی، نور چاته ضرورت هم نشته چې الله رب العزت یو انسان په یو ګناه باندې ویني. الله رب العزت دې څاري او ګوري، نو دا انسان به ډېر بې حیا انسان وي او د الله رب العزت ته به کم ګټونکی انسان وي چې د الله د نظر او د علم نه او د ګواهي نه دا انسان ترسونه کې او دا ګناه پرې نه دی. انه کان بعباده خبیرا بصیرا. الله رب العزت وایي زه په خپلو بندګانو باندې خبردار او لیدونکی ذات یم. الله رب العزت تعیني، الله تا څاري، الله تا ګوري، ستا ټول ژوند د الله مخې ته پروت دی. نو د الله رب العزت د ګواهۍ نه تر څوکه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت د دې ګناهونو د دې معصیتونو ما او تا ته خبر راکوي. مؤمنه، که نن ما او تا ته یو څوک وایي چې ته زاني، ته لوتی، ته غلی، ته پلانې مجرم او ګناه، زما او ستا په وجود کې به د بدن هر یخته وردېږي چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته وردېږو او الله رب العزت راته وایي چې دا ګناه دې کړې ده او دا دې کړې ده او دا دې کړې ده. نو بیا د انسان حالت او ژوند زندگی به څنګه وي، دلته وردېدل به څنګه وي، د الله مخې سره ملاقات به څنګه وي او د هغې سره به ژوند زندگی تېرېدل څنګه وي. مؤمنانو، د الله نه هیڅ شی نه پټېږي. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. د الله رب العزت نه په ځمکه کې شی پټېږي او نه په اسمانونو کې پټېږي. الله رب العزت په هر څه باندې خبر دی او هر څه څاري. الم يعلم بان الله يرى. الله رب العزت دا خلق نه ګوري چې الله رب العزت هر څه ویني او هر څه څاري. الله رب العزت بار بار قرآن کې د آیتونه ذکر کوي چې الله رب العزت علیم دی، الله بصیر دی، الله رب العزت هر یو انسان د زړه خبر دی. الم يعلم. الله رب العزت دا خلق نه پوهیږي چې الله رب العزت پوهیږي په دې باندې چې ما تکن صدورهم، هغه څه چې د دې سینې پټي، و ما یعلنون، هغه څه چې د ښکارا کوي، هغه څه چې په زړه کې تیریږي، الله رب العزت دا هغه نم خبر دی. الله وی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله وی ما انسان پیدا کړی دی خو لیکن انسان چې په دې زړه کې څه تیریږي او کوم خطرات تیریږي، الله رب العزت دا هغه خطرات او دا هغه نم خبر دی. مؤمنانو، باید دې ته فکر وکړو چې الله رب العزت من ګوري، الله من ساري. د قیامت په ورځ د دې ګناهونو خبر راکوي. نو ولې یو سړی د خپل مولا او د مالک مخې ته ځان خړ سترګېږي، د هغې سره ولې تعلق خراب کړي او د هغې سره ولې رابطه خرابه کړي؟ الله رب العزت زما او ستا د ټولو کارونو نه خبر دی او په ټولو کارونو باندې پوهېږي. الله رب العزت بار بار قرآن کې دا وایي چې الله تاسو سره دی، اینما کنتم، چېرته چې تاسو یاستئ الله تاسو سره دی، همیشه تاسو نه جدا کیږي. تاسو سره علم دی، پتا باندې قدرت دی، پتا باندې طاقت دی. دا خود الله عظیم رحم دی چې سره د الله رب العزت د نافرمانی نه الله رب العزت موږ ته څه نه وایي. دا د الله رب العزت بیل رحم دی. مؤمنانو، دې ته فکر وکړئ چې الله رب العزت ما وتعیني. دو ګواهان مؤمنانو هغه نور دي چې هغه زما او ستا په دې اوږو باندې ملائک ناست دي. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله رب العزت وایي د قیامت په ورځ به هر نفس راځي او د دغه نفس سره به سائق او شهید وي. سائق او شهید کې علماء ډېر تفسیرونه کړي. یو تفسیر به دا دی چې سائق علیه ملائک د چې دا به د الله مخې ته چلی او شهید دغه کرام الکاتبین ملائک ده چې د دې په اوږه باندې ناسته او د دې ژوند ټولې مطالعه کړی او دا یې لیکلی د الله رب العزت مخې ته به وړي او د هغې سره به په هغې باندې محاسبه کوي. مؤمنانو، که هر څه غایب شي دا زما او ستا په اوږو باندې چې څه ملائک ناست دي دا هیڅکله نه غایب کېږي. په دې ورځ به الله رب العزت ملائک ته دا حکم ورکوي چې الله تعالی ته څه وایي. الله رب العزت به فرمایي چې لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله رب العزت به فرمایي چې
پدې کې مؤمنانو قصه عجیبه حسن بصری رحم الله ذکر کوي. هغه وایي چې یو ورځ د بغداد په ښار کې تېرېدلم او بسوق الحدادین د لواران او د انګرانو په بازار باندې تېرېدلم. وای په دې کې ما یو انګر ولید چې هغه به د دې بنۍ نه ګرمې وسپنې په لاس باندې راایستلې. نو ما ډېر تعجب وکړ چې دا سړی سره کړې وسپنه چې اور کې سره شوې ده په لاس باندې رالي او په لاس باندې اړی راړی او دا اور نه سیزي. د دې سړي څه کمال دی؟ زه ورشم پوښتنه دې وکړم. وایي زه لاړم، ما د حداد نه تپوس وکړو چې دا وسپنې تا نه سیزي، دا اور تا نه سیزي. هغې راته ویلې چې زما سره د دې لپاره یو قصه ده، واقعه ده. وایي ما ورته چې دا واقعه راته بیانه کړ. وایي هغې ویلې چې یوه ورځ په دې علاقه کې قحط رالی او زه مالدار وم، ډېر غله مې ساتلی او سامان مې ساتلی. زما په څنګ کې یوه زنانه وه کونډه او د هغې 3-4 بچي وو. په دې کې فقر وګوچ، پاقه اوږده شوه. یو ورځ دا زنانه ما ته راغله او زما نه یې مطالبه وکړه د خپل اهل او د عیال د غلې دپاره چې اهل او عیال مې وږی دی، ما سره همکاري وکړه. وایي فلما نظرت، وایي هر کله چې ما دې زنانه ته وکتلې طلیعة الوجه وه، ښایسته وه. وایي ما ورته وویلې که چېرته غله غواړې زما شرط به پوره کې او زما حاجت به پوره کې. وایي ستا زنانه په ژړا شو او روانه شو. ما ته هېڅ هم ونه ویل. دویمه ورځ بیا دا زنانه راغله، ما نه یې د غلې مطالبه وکړه. وایي بیا مې ورته دا خبره وکړه. درېیمه ورځ بیا راغله او ما نه مطالبه وکړه چې ما ته غله راکړه، بچی مې محتاج دی او ضرورت لري. وایي ما بیا دې مطالبه وکړه چې زما وخت مه ضایع کوه، چې ما ته به خپل نفس او ځان راکړي. زنانه مجبوره وه. کله کله د فقر نه کبر هم پیدا کېږي، د اکثره فحشا او زیناونه چې پیدا کېږي نه اکثره فقر وي، غربت وي او ایماني ضعف هم وي. چې کله ټولنه او معاشره کې ایمان هم نه وي او فقر هم پیدا شي، د دې وجې نه فحشا او بېحیانې په معاشره کې پیدا کېږي. وایي په دې کې ما ته ویلې چې صحیح ده خو بشرط چې ان تاخذني الى مکان لا يراني فيه احد. وای داسې ځای ته او مکان ته به مې د حاجت او ضرورت چې پوره کې چې په هغې مکان کې ما هېڅوک ویني نه او ما او تا سره هېڅوک ویني نه. وای ما ورته صحیح ده. وای په دې کې هغې ته مې غله ورکړه. دا زنانه مې راونیوله، مې تله یو ځان له کمرې او کوټې ته مې بوتله. وای په دې کې ما چې اراده وکړه چې د هغې نه حاجت پوره کوم، دا زنانه ورپېدله. وای ما ورته چې ولې؟ وای ما ته ویلې چې تا ما سره شرط لګوالو چې زه به تا یو داسې مکان ته بیم چې هلته به هېڅوک ما ورته انیني، ولیکن تا دغه شرط ما سره پوره نه کړ. وای ما 4 طرفه دیوالونو ته وکتل. کله انسان غافل وي، شهوت راغستی وي، دروازه بنده وه. ما ورته چې دروازه بنده ده، هېڅ نه ښکاري مګر دیوالونه ښکاري. وای ما ته دې زنانه ویلې چې دلته 5 ګواهان ما او تا سره موجود. اولا ګواه چې دی الله رب العزت موجود دی. چې آیا دا آیات دی نه دی اورېدلی چې الله رب العزت فرمایي الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دا خلاصه کې چې الله د سترګو په خیانت باندې پیږي او هغه څه چې سینې پټوي. دا مه وایه چې څوک ما نه خبر نه دی. ته ځان الله په تیاره کې راووتلی وې، یو ځای ته لاړې او خیانت دې وکړو، فساد دې وکړو. داسې مه وایه چې چا نه یې لیدلی. هغه رب دې ویني چې هغه د سترګو خیانت هم پېژني. په لاره کې به شریک د ملګري سره روانې، په یو ځای کې به ناست دی په کور کې د چا، ولیکن د کور مالک به ستا د سترګو خیانت نه خبر نه وي، ولیکن د ځمکو او اسمانونو مالک ستا د سترګو خیانت نه خبر دی. دا آیات دې زړه ته کته کا او دا په زړه باندې ووایه چې الله يعلم خائنة الأعين. الله د سترګو په خیانت باندې پوهېږي. دا سترګې چې رپې په دې باندې پوهېږي، کم خیانتونه چې کې په دې باندې پوهېږي. وما تخفي الصدور، هغه څه چې سینه پټوي په دې باندې پوهېږي. عبدالله ابن عباس تفسیر کوي چې څه مراد دی. یو سړی د چا کور ته لاړ شي،
د هغې د کور په دروازه او درشل کې وګوري او په چاو کې وګوري یو پردۍ زنانه وګوري د زړه کې چې د دې څه تېر شي د هغې سره لقا او د هغې سره میلاوېدل او نور سوچونه او فکرونه الله رب العزت د دغې نه خبر دی الله رب العزت دغه سوچونه او دغه فکرونه ټول ستا وڅارل او الله رب العزت د هغې نه خبردار یو ګواه خدا دی چې الله رب العزت موږ سره حاضر دی الله نه جدا کېږي دویم چې دی څلور ګواهان هغه چې ملکان موکلان بي دو ملائکې دي چې زما په اوږو باندې مقرر دي او ملکان موکلان علیک او دو ملائکې دي چې په تا باندې مقرر دي دلته څلور ګواهان موجود دي او پنځم الله دی او تا ما سره د الله وس کړو چې داسې مکان ته به دی ویم چې هلته به هېڅوک نه وي او ما ته ویل چې یا رجل اے سړی د الله نه ویرېږه او د حرامو دا کار دی پرېږده الله رب العزت به د جهنم اور نه بچ کړي او د جهنم اور به درنه واړی وایي زه ویرېدلم او د الله د یېرې د وجې نه او د دغې د ګواهانو د وجې نه زه د هغه ځای نه راووتلم زنانه مې هیله کړه وایي کله چې زنانه په دروازه کې وتله وایي هغې دعا وکړه چې اللهم کما صرفني یا الله څنګه چې دې سړی خپل حرام خوند او لذت او حاجت زمانه واړو نه اسرف النار عنه في الدنيا والاخره د دین ور د جهنم په دنیا او آخرت کې واړو الله عزت دا په ور د جهنم باندې مسیزه او د دنیا په ور باندې مسیزه وای دا هغه وخت نه رسته زه چې کله ورته نږدې شم او دارنګ ورته لاس ورولم نه زما ور چې د لاس نسیږي او د الله نه امید دی او د الله نه بخنه غواړم چې الله رب العزت برابر د قیامت ورم حرام کی مؤمنانو یو ځان لزه روانه په یو ځان لزه کی ګناه کې په ځان لزه کی یو چا عزت لټ کې دا سمو یا چې ځان لن دا فکر وکړه چې الله رب العزت تعیني الله رسول نه هیڅ کله نه غایب کېږي یو سړی نن کوټو کې یو ګناه وکي او په داسې ځای کې وکي چې هیڅوک نه ني خو الله رب العزت دا انسان نه الله د علم قصص عجيبه او واقعه دي ډیر ناشنا دا یو قصه بیان کو دي د پاره چې دا خبره زمونږ د زړه ته ولېږي زمونږ په جوب شتا په ذهن کې مشتا چې الله رب العزت منګيني الله زمونږ د ټول حالت او جون ژوندۍ نه خبر ده ولیکن کله چې د ګناه او د معصیت سره مقابله راشي د الله رؤیت او دیدار زمونږ نه يرشي ابن کثیر رحم الله واقعا راوړی ده د صفوان ابن امیہ او د عمر ابن وهب کله چې د بدر غزوه وشو د بدر د غزوې نه وروسته ډیر مشرکان مردار کړي شو نه د مکی مشرکان ډیر خفه شو پریشان شو درمن شو او دغه ووري په دې ځړ کې بلې ده د دې لپاره به مشورې کولې د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې یو ورځ صفوان ابن امیہ او عمر ابن وهب چې دې ته شیطان القریش وې د قریش شیطان به ورته وای د طلیع النظر ډیر نظر امتیزو او حکیم القدر مو تقدیر اندازه کې ډیر تیز ځکه د بدر غزوه کې دای لګلو چې تاسو مسلمانان وګورئ چې څومره دي کله چې رااله ویل چې ماته اندازه لګي چې 300 او د 300 نه زیات دا کسان دي دا ډیر وخیر او زیرک انسانو او په بدر کې ماشورم ابو جهل تور کړي و ګوره چې زه د مرګ متایا ینم او مرګ ینم راځي چې واپس شو جنگ ونګو لیکن ابو جهل ورته خبره ونه منل پدې کې دا دوه ناس دي ځان لناس دي په تورتم کې ناس دي هیڅوک مو سره نشته عمر ابن وهب وای د بدر واقعات ذکر کړي د صفوان ابن امیہ پلار په دغه بدر کې دار شي وای دی عمر ابن وهب ویلي چې قسم بالله لولا دين علي وعيالي وای کو زما باندې زما قرض نه وي او دی بچو ته ګورم د دې بچو څوک سرپرست مې وي زما سره نزبت له محمد صلی الله علیه وسلم می وجله سفیان هو دا خبره چانس وګڼل ځکه پلار په بدر کې مردار شي هغه ورته ویل چې ستاد بچو کفالت او قرض زما باندې ځکه دا بيدینه خلق په بيدینه کې ډېر تکړه وي مال او دولت او پیسې په دې بيدینه باندې خلک والش لیکي عمر ابن وهب راولګید تورې ته رکړه او پاغي باندې زهر ولګول
ولیکن صفوان ته ویل چې دا به زما او ستا په منځ کې راز یو هیڅوک به د دې نه خبرې لاړه مدینې ته په مدینه کې مسجد نبوي سره وخه کوچ کړه عمر رضی الله عنه ولې د عمر رضی الله ډیر د فراست والا انسانو وی چې دا انسان په غلط نیت باندې را روان هغه لاړ محمد صلی الله علیه وسلم ته ویلي د دې عمر ابن وهب یو بچی د محمد صلی الله علیه وسلم سره بندیو باندې جوړه و چې د هغه اسیر او قیدی به سره راغله کله چې ال تلاړ عمر رضی الله رسول الله ته ویل چې دا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورکړي را پرې دی په دې کې عمر رضی الله تورته ونی ولا او انصار صحابه ته ویل چې لاړ شي د محمد صلی الله علیه وسلم په څنګه کې کینې دا څنګه چې دا سړی رسول الله ته ضرر ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه ته لاړ ورته چې ان ان صباحا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا د جاهلیت سلامونه دي الله مونږ ته داغه په بدل کې خص سلام را کړی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای اسلامی سلام دا دی تاسو چې په خیر را لوستړې مشي او غیزم په خیر دا د جاهلیت او د مشرکانو سلامونه دي باید چې دین اهل الاسلام ولا ځان وساتي محمد صلی الله علیه وسلم ورته چې دا سلامونه ما یې چوا هغه ویل چې حدیث عهد نو اسلام دارالاسلام تر اغله مودا مسلې ډېر نه پیژنم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د پاره راغله هغه چې بس د خپل اسیر او قیدی او بچی د پاره راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې اوستو رښتیا وایي څه د پاره راغله هغه چې یا رسول الله بل څه د پاره نه راغله صرف د خپل اسیر او قیدی به سره راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا تور دې څنګه چولې مصالح څنګه راغله هغه ویل چې په بدر کې من ته دې څه پیدا راکړه چې وسم په غاړه کې اچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي رښتیا وایا چې ته او صفوان په پلاني ځای کې ناستل او تا ورته دا خبره وکړه چې لولا علی دین و عیالی کو چیرته په ما باندې زما قرض نه وي او زما عیال نه وي نو زه به وته ویل خرجتو زه به وته چې ان اقتل محمد چې ما محمد صلی الله علیه وسلم وجلې وي عمر ابن وهب پوښو چې دا خبرې د بل طرف نه دي زری کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول او دا ویل چې والله لم يحضر قسم په الله چې کوم ځای کې موږ دا خبره کوله هیڅوک حاضر نو سوا زمان او زما د صفوان نه وما اتاك الا بالله او دا خبر درته نه راوړل مگر الله رب العزت ته راوړل داغه نورسته حواری الاسلام جوړ عمر ابن وهب یو صحابي جوړ د مشرکین او د مکی هر د کبر مجلس ته حاضرېدو او دای په ویلي چې کوم مجلس کې ما د کبر خبره کړي التبنن د ایمان خبره کوم ولیکن صفوان هغه شان دي ناستو د مکو په لار کې او دا انتظار کوو چې عمر ابن وهب برازي او یو بشرا او زیر برازي او هر قافله به چې الله تپوس به کو چې مدینه کې څه حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي چې فقهوا اخاکم وعلموا القران واطلقوا اسيره دی ورور تم دین وخای فقه په دین وخای قران ورته وخای او د دې چې کم قیدین دی غیلک التب مدینه کې بعدش د محمد صلی الله علیه وسلم سره ال د قران او دین زده کو د رسته مدینه ترال حتی چې د صفوان باندې باعثم شو چې هغه به ایمان راوړو د واقعده ومنانو د سیمو آیا چې ته په تورتم کې او ځای کې او کار کې یو مسلمان وجنه زنا کې اغلا کې لواتت کې بل معصیتونه او ګناونه کې چې الله رب العزت ما خبر نه ده ستا هر حالت د الله رب العزت نه پټ نه ده الله رب عزت تعیني الله رب عزت تعاری الله رب عزت د دوه کسانو په منځ کې ثالث دی د دریو په کسانو په منځ کې رابع دی او د دوه کسانو په منځ کې الله رب العزت دریم دی او د یو کس په منځ کې الله رب عزت دویم دی دا سمو یا چې الله رب عزت مانی نه د الله د علم نه حیا کول د الله د گواهی نه حیا کول چې الله رب عزت د قیامت پر ورځ من خپل ځان ته ور دی او راته چې بنده دادی کړي او دادی کړي به زما واست جواب بچوي باید چې د الله نه حیا وکړو دغه کرام الکاتبین نه حیا وکړو چې زما واست په وګمانه ناس تی موت نه حیا کوي دومره حیا کوي چې کله موت حاجت ته نوزو دارانه جدا کیږي نه موت هم ځان کې دونه حیا پیدا کو چې هغه څه چې د ملائک خفقي او ناراضه کوي د هغه معصیت او د هغه ګناهونو نه ځان وساتو باید چې دې ملائکه ته وګورو هر ځای کې چې ته نوځي دروازې بندې شدار بندې ارنا بندې ال د تاسو سره د ادو ملائک نوتی دي هیڅ کله دا غینه نشي غایب کېدل دې ته فکر کول پکار دي